د دې جینۍ چې دی نو په سبا له واده و چې د دې تره زوی ورغی په بیوټي پارلر کې چې دی نو د دې په مرۍ چاړه کېښود او دی چې دی د دنیا نه رخصت کړه. واقعه را سره مکمل واورئ، تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې دی ولې په بیوټي پارلر کې د دنیا نه رخصت کړه. دا واقعه په لودرا کې راغلې ده. په لودرا کې چې دی یوه جینۍ نوم چې دی نو هغه سدرا دی او د دې هلک نوم چې دی نو مدثر دی، دی د تره زوی دی. و دوی د یو بل سره مینه محبت و. دې مدثر ویل که نه ویل دا سدرا ته به ویل چې ته زما خوښه یې او زه به ستا سره واده کوم. خو د دې سدرا چې دی نو دا هلک نه و خوښ، د دې سره چې دی نو واده نه کول غوښتل. بل دا چې دی به ورته په مخه ویل چې زه ستا سره واده نه کوم او ویل چې زمونږ د کور خلک څه وایي نو زه به هغه منم، هغه ما چاله ورکوي نو زه به هغوی سره واده کوم. او بل چې دی د بل کس له ورکړله. د هغه نه پس چې دی د دې سدرا چې دی د واده ټیم راغی او ده چې دی بیوټي پارلر ته لاړله. بیوټي پارلر کې دې سره نورې جینکۍ هم ورسره وې. بیوټي پارلر کې دې سره جینکۍ ورسره وې او دې چې دی نو بیوټي پارلر ته تللې وه. په هغه ټیم کې چې دی نو مدثر راشي. چې کله مدثر راشي په هغه ټیم کې ورته وایي که نه وایي تا زما سره واده ونه کړو او ته به زما نه چې دی نو بل کور ته لاړه هم نه شې. زه تا چې دی نو بل کور ته هم نه پرېږدم، زه چې دی نو تا به اوس په دې ټیم کې ختموم. په هغه ټیم کې چې دی نو چاړه راواخلي او دغه په هغه ټیم کې چاړه راوالي د سدرا په دې مرۍ باندې کېږدي. چې کله سدرا په مرۍ باندې کېږدي دا په ټیم کې حلاله کړي، دا د دنیا نه رخصت کړي. سدرا سره چې نورې کومه جینکۍ راغلي هغه د بیوټي پارلر نه چې دی نو بهر ته وتښتي، هغه لاړې شي. د هغه نه پس چې دی نو مدثر ولګي او خپل کوشش هم وکړي په خپله چې دی نو خپل ځان د ختمولو، په خپل ځان باندې چاړه کېږدي. په هغه ټیم کې چې دی نو دا بېهوشه شي او دا چې دی نو په هغه ټیم کې ولوېږي. د هغه نه پس چې دی نو پولیس راشي او دا چې دی نو دا یوسي هسپتال ته او دا اوس چې دی نو په هسپتال کې زیر علاج دی. دی په خپله هم د خپل ځان ختمولو کوشش کولو. د عشق کولو انجام وګورئ که نه. د تره زوی ولګېدو او خپل د تره لور سره یې داسې کار وکړو. مدثر ولګېدو د سدرا سره په دې وجه باندې داسې کار وکړو چې د سدرا نه و خوښ او مدثر ویل چې خامخا زه به ستا سره واده کوم، زه د بل چا سره واده نه کوم، ته زما خوښه یې. او سدرا ویل چې نه ته زما نه یې خوښ، زه ستا سره واده نه کوم، چې زما مور پلار څه وایي نو حقه به زه کوم. ملګرو دا واقعه چې دی نو په لودرا کې راغلې ده. په دې باره کې تاسو څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ. تاسو به هم حیران شئ یار جینۍ چې دی نو د یو هلک سره واده نه کوي نو هلک به چې دی نو هغه بې دردۍ باندې د دنیا نه رخصتوي. په دې باره کې څه وایئ ښه غوندې کمنټ وکړئ. ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا واقعه په لودرا کې راغلې ده، تاسو په دې باره کې څه وایئ؟